اوبه اوبه د ژوند لپاره ډېرې مهمې دي. ټول ژوندي موجودات بې له اوبو ژوند نسي کولی. اوبه په مختلفو ډولونو او شکلونو وي، لکه د باران اوبه، واورې او یخی. موږ چې هوا تنفس کوو، په هغه هوا کې لا هم اوبه سته. پر دې سربیره اوبه په چینو، رودونو، سیندونو او دریابونو کې هم وي. اوبو ته په ساینسي اصطلاح یا په ساینسي ژبه H2O وایي. H2O یعنی 2 هایدروجن او 1 اکسیجن. کله چې 2 د هایدروجن اټومه او 1 د اکسیجن اټم سره یو ځای سي، نو اوبه ځینې جوړیږي. زموږ بدنونه په اوبو ښه او سالم وي. اوبه زموږ په بدن کې اکسیجن او نور غذایی مواد له یوې برخې بلې برخې ته رسوي. د انسانانو په بدنونو کې هم اوبه سته. که دا اوبه کمې سي، نو انسان ناجوړه کیږي، او که ډېرې کمې سي، نو انسان ځینې مري. په بدن کې د اوبو کموالي ته ډیهایډریشن وایي. اوبه د نباتاتو لپاره هم ډېرې مهمې دي. نباتات هم لکه انسانان اوبه څښي. اوبه زموږ د مځکې د حرارت په سم ساتلو کې هم ډېر ضروري دي. زموږ په وطن کې اوبه مخ پر کمیدو دي. وچکالیانې ډېرې سوي دي. د رودونو اوبه کال په کال لږیږي. څهان وچ سوي دي او برمې مخ پر وچېدو دي. موږ باید له اوبو سره ډېر احتیاط وکړو او بې ځایه ضایع نه کړو. پر حکومت فشار راولو چې د اوبو د ذخیره کولو لپاره جدي کار وکړي. که اوبه نه وي، نو زموږ ژوند به ډېر په تکلیف سي. اوبه ژوند دی او باید ساتنه یې وکړو.